تانه سوالونه کوم او ته به ماته هغه جواب راکوې کوزه به مو دغسې نه صحیح ده سوالونو جواب برته راکوې بیا به مو کوزه شیا کافر دی که مسلمان دی 3 سوالونه لرم د الله جل وعلا لوی احسان غوږ نو نیسه دوه څو کېږي مایک دې خلاص کړه دوه څو کېږي 2 سره جمع کې 4 کېږي 5 خو نه کېږي که نه نه دې مو اتفاق وکړه اتفاق دې در سره زه تا نه صرف دغه سوال کوم ما سره نورې خبرې مه کوه ته ماته دومره ووایې شیا کافر دی او که نه دی کافر بس 2 څو کېږي 2 4 که نه اتفاق دې در سره زه تا نه صرف دغه سوال ته ماته دومره ها یا نه کې جواب راکړه یا کافر دی اوس تا لکه دلته وایې چې شیا کافر دی که نه جواب اور دا د الله غټ احسان و فضل و کرم ده چې باطل پرسته به راځي له موږ نه په پوښتنه کوي چې زه څوک یم په ټول عمر یو سني د تاسې اغاګانو ته تللی ورته ویلي دي چې زه څوک یم دا اول د اهل سنت والجماعت د حقانیت دلیل ده چې تاسې غوندې خلق به راځي او له موږ نه به پوښتنه کوي چې زه څوک یم کبروا یا اهل سنت نعره تکبیر اکبر ولله الحمد आवाज مرانغه نعره اوس ما ولا خبر بس الله اکبر ولله الحمد اوس ما ولا سوال واره شیا کافر شو ابراهیم علیه السلام په باره څه وایي ابراهیم علیه السلام په باره کې څه وایي غام شیا دی هغه کافر دی که مسلمان دی په قرآن کې لیکلي دي قرآن یې ته دلیل درکوم قرآن 22 پاره راوړه قرآن کې قرآن د سره شته بالکل دلته ده الحمدلله قرآن دلته ده د خدای په فضل سره ها قرآن کې 22 نمبر پاره راوړه 22 نمبر پاره کې دی وایي که نه ابراهیم علیه السلام کوم صورت ده کوم صورت ده شیا فرقې سره تعلق ساتي کوم صورت ده الصفات کې 83 نمبر دی ها چې کوم صورت کې نوم یې واخله الصفات کې د اندسه یو دغه د 22 پاره کې 83 نمبر سورات دی آیات سورت 83 نمبر نه ده آیات نمبر به ښه وایا آیات نمبر 3 څو آیات نمبر 83 دی 83 څو ته وایي درېاتیا وته درېاتیا وته ښه وایا وګوره کنه هلته تاسو سره قرآن در سره دی که نه وګوره چې هغه کې څه لیکلي ابراهیم علیه السلام په باره کې څه لیکلي چې هغه شیا فرقې سره و که بلې فرقې سره هغه ورته لږ واضح کړه ښه په 83 نمبر آیات کې خو په خدای قسم که دا آیات وي دا سته خو دا 3 آیات نمبر نه ده ښه یو دقیقه ښه څه په کوم کې وي هغه ترجمه لږه ته وکړه صبر 83 نمبر وبخښنې سره ښه راځه دا آیات ووایه وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لا ابراهیم دې څه معنی لا ابراهیم نه د آیت شریف سم وایي د زړه سره وَإِنَّ دارې که نه درته لاندې د بل 8 نمبر کاس کوم دی هغه درته لګولی دې تلاوت کړه کانو خو هغه ډېر بد وکړل چې ښکاره یې کړه هغه دومره ناپوهه خلق دي صحیح ده که نه نو ګوره تختې منه ښکاره که در ومینېسئ دا لاس وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لا ابراهیم لا ابراهیم نه ده خدای خو بنیاد نه باسه لا ابراهیم نه ده آیات شریف سم ووایه ورته ونیسه لکه آیات ورته راوړه یا اوس د دې په باره کې څه وایي زده یې کړه د زړه سره وإن آیات ته ونیسه که نه ما سره دلته په موبایل کې نه دی هلک ته کوم نیولی زه درته پړاوم خیر دی ټول قرآن کې د یو آیات هم نه ده یاد د الله بنده وښیي که نه زه څه حافظ خو نه یم ملا ته یې تپوس زه تانه زده کوم صحیح دی اوس ته د ابراهیم علیه السلام په باره کې څه وایي چې دا کافر دی او که مسلمان دی هغه هم شیا دی زه وګسه داسې وایه ښه د علي د بچانو په شکل وایي علي حیدر د بچانو دا د علي بچان دي چې ټول قرآن مو یاد ده الحمدلله د خدای په فضل سره یو آیات مو نه ده زده که امام علي رضی الله عنه وګسه نو امام علي رضی الله عنه که په ورځ قیامت راته ویل او ته مې په څنګ کې ولاړ وې او ما ته ویل چې ای د ما بچی څه شي دې کړي زه به ورته وایم ای امام علي د تا عقیده مې وه د تا په قدم روان وم تا قرآن تر موږ را رسولی موږ یاد کړی قرآن مې یاد او که تا ته درته ویل ته به شرمېږي نه یو آیات نه ده یاد اول ډز ښه اوس غوږ شه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته لا إبراهيم ندى خدز ذكر لإبراهيم دلت الله جل وعلا واي سي إبراهيم عليه السلام په منهج دي نوح عليه السلام و غدا سنوي سدا شيو دي نوح عليه السلام دي شيا معناش ذكر قربان دي سم الله جل وعلا ويسي إبراهيم عليه السلام دي ما دي نوح عليه السلام لإغي دلي نوسي منهاج يو منهاج دي توحيد و داسي نو لك تاسس دولس خدايان لري إبراهيم عليه السلام دي يو خداي عبادت كول كدي دولس خدايانو جواب راكړه ټولو نه پهله خدا کنه ستم ته قرآن اوس راوخه هغه کې بوس ترجمه لیکلې وي دویمه خبره دا سمو یو خدای منو ابراهيم عليه السلام 24000 پیغمبران منو یو منټ کاری سه مالک پرې دا اوس لګ ما پرې دا ابراهيم عليه السلام دي څو خدایان ګوره یو سوال دی وکړل جواب می درکړل وس دی ما دي سوال جواب راکوه به انصافي بنه کوي تا ما ویلې زړکیا تا ما ویلې ز دغه نیم زت صرف تا ما درس ولونه تاسو کوم غو درو جواب برتره کوم ما نسولونه ما کوه صحیح دی تا نه کوم سبب سوال ها ته عالم یې تاسو سره علم دی زه تا سوال کوم ته ناستم دي ته ست خلکو ته دین وخی اوس په دین پاته لاګي کور دی ودان سیدا اعتراف موکړل او دی اهل سنت والجماعت دروازو ته ولاړ یس مننه مهرباني سوالونه دی وکړه اوس ابراهيم عليه السلام ویټ صبر وکړه کنه ابراهيم عليه السلام په باره تسوي هغه نه دی شیا یا کافر دی یا نه دی هغه په باره کې تسوي هغه جواب کوم دي خلکو ته وخی کنه مهر د قران ثابت کړم زبوس په قران کې بل آیات دروخه یم الله جل وعلا وای ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا آیا ابراهيم عليه السلام دا دین ټوکر کړي دلته خو الله جل دي تاسو په خوخه ترجمه کوم ان الذين فرقوا دينهم بشکا کسان چې دین ټوکړي کړي وکانو شيعا دا وي شيګانو آیا ابراهيم عليه السلام دا دین ټوکر کړي نه ابراهيم عليه السلام دین نه ټوکر کړي خان دما يوم من ارسال آيات شريف ان الذين قول سوره الانعام راول باب عبد الرحمن صاحب دا آیت ښکاره کړي دي سوره الانعام د اتم اسفاري ورته ښکاره کړه اوس دا ښکاره کوي بل آیات ولې نه ښکاره کوي بل آیات ولې نه ښکاره کوي د خلکو ته حقیقت پته خو لګي کنه او دی الله بنده او دی قرآن ښکاره کوي خلک یې وګوري قاری صاحب تاسو نه خواهش ته کله چې هغه کوي قرات سره وکړي چې موږ هم ترې خوند واخلو د انعام سویم نمبر آیت یو دقیقه دته دغه اول د آیات ښکاره کړم چې د دې معنا څه ده قاری صاحب ماته اجازه ده هو قربان دي سمورزه ورده دي زړه سره اسپالا مشپارم اجازه ده در سره مسلمانانو غوږسي ګوري دا دي لغة العربية سبيات شوك داسيونا معنى وإن من شيعته لإبراهيم في سورة الصافات درئة أيام نمبر آيات وهو أن إبراهيم عليه السلام كان من أتباع نوح عليه السلام ومنهجه في دعوة إلى الله يعني دي ضمن منهج إبراهيم عليه السلام أو اتباع إبراهيم عليه السلام دا دی نوح علیه السلام چې کوم منهج په دعوت الی الله کې نو د اتباع منهج دی نوح علیه السلام هو ان ابراهیم علیه السلام کان من اتباع نوح علیه السلام د پیروي دی نوح علیه السلام په منهج کې کوله نو وان من شيعته لابراهيم ابراهيم عليه السلام چې کوم لاره وه
هغه لاره د نوح علیه السلام لاره وه کوم منهج چې د نوح علیه السلام و هغه منهج د ابراهیم علیه السلام و ای انه کان علی دینه و ملته ای معنای دا دسی ابراهیم علیه السلام په دین او د ملت د نوح علیه السلام دا دی بله خبر اوس هغه آیات سی ان الذين زخو ابراهیم علیه السلام ته شیه نه وایمه په دې معنا چې تاسو شیه یاست ابراهیم علیه السلام په منهج کې د نوح علیه السلام په منهج د شیعیت نه مراد اطباع ده اطباع یعنی پیروي د نوح علیه السلام چې کوم منهج و د هغه منهج یې کول او د دواړو منهج یې و مهرباني اوس دا ته انکار وکړه چې ته ابراهیم علیه السلام شیعه نه منې یعنی چې د قرآن غلط دی دا اوس انسان ده ته دا اعتراض لګې صبر وکړه نه اوس په ما ته جواب راکوې یا صبر خاص صبر اوس جواب به ترکي دلته دی اوس دا تاسې دلته چالاقي کوي چې نه ما نه به پوښتنه نه کوي ابراهیم علیه السلام شیعه و ابراهیم علیه السلام د څو خدایانو عبادت کول در سره ومې منله ابراهیم علیه السلام شیعه و ابراهیم علیه السلام د څو خدایانو عبادت کول یو خدای عبادت ته مو ټول شیعه کوو صحیح دی یو خدای عبادت هم کړی دی صحیح دی تاسې شیعه د څو خدایانو عبادت کوئ یک یو د الله منم 1,24,000 د پیغمبران منم د برحق تیر شوي دي تاسو غوندې داسې نه وي د انبیاو په اړه مې نه دي کوچ لږ پیسه داسه صحیح دی غالي خواته مزه د څو خدایانو عبادت کوئ نظم درنه السلام علیکم د یو الله عبادت کوم وعلیکم السلام کینه د یو الله مدد غوښتنه له چا نه کوي له الله نه که له 12 امامانو نه شکر الحمدلله د الله نه د قوم علي نه یم کوم دواړو یو د اواز بند کېږي چې د مسلمانانو واوري مدد غوښتنه ابراهیم علیه السلام نه غیر الله نه کړي لکه تاسې څه کوئ چې له 12 امامانو نه مدد غواړئ یو منټ سوال نه تخته ما ته ما نه سوال نو اسما کا یو منټ صبر وکړه تا نه چې ما کوم سوال کړی هغه سوال جواب ما ته پورا اول راکړه امامانو ته مدد غواړئ که نه غواړئ زه صرف مدد وسیله جوړه کړې ری بېشک غواړم یا علي نه څنګه وسیله مو جوړ علي نه یې غواړم څنګه وسیله علي نه یې غواړې بس هغه نه یې موږ غواړو علي نه زه مدد په هر ټیم غواړم له چا نه غوښتنه کړې وله الله نه پرته یو دقیقه ابراهیم علیه السلام له چا نه غوښتنه کړې وله الله نه پرته الله نه کړې دی له بل چا خو یې کانه نه ده کړې اسلام کله دور تیر شوی دی ابراهیم علیه السلام ما ګوره دا خبرې داسې کوه چې دز نه صبر وکړه ما له سیګنل لګا کاری صاحب لږ وخت غواړم الو اوس یو منټ دا څوړ خلق دي بروکل اوس ما نېټ صحیح شو اوس وایه زه ابراهیم علیه السلام له الله نه پرته له چا نه مدد غوښتلی اوس شته دی اواز شته دی ته مدد ته مزه ګوره ته یو وایې چې شیعه کافر دي دا فتوا ولګه ته پاسې لګولې دی که نه ته بیا ابراهیم علیه السلام په بارې څه وایې چې هغه کافر دی او که نه دی یا ابراهیم علیه السلام اوس ما ته هغه سوال جواب ته ما ته راکړه چې هغه کافر دی ابراهیم علیه السلام ته مه ابراهیم علیه السلام بلا در وګرځېږه یو وارې ته د خپل اسلام راته ثابت کړه اوس ابراهیم علیه السلام تیارې مه ځه ته د خپل اسلام راته ثابت کړه ابراهیم علیه السلام له الله نه بغیر له کوم بت نه مدد غوښتلی و له کوم قبر یې مدد غوښتلی و له کوم مړي مدد غوښتلی و چې ته له 12 امامانو نه غواړې مهرباني الحمدلله زه هغو نه مدد غواړم زه علي نه مدد په هر دغه باندې غواړم چې هغه نه پیغمبر هم غوښتی دی مدد ته یې غوښتی و په قبیه کې پیدا شوی دی صحیح دی که نه ابراهیم علیه السلام حنیف دین درلودل اوس غوږ شه مسلمانانو وای غواړم او غوښتی مې ده ښه قرآن کریم خو منې را سره غواړم یې قرآن کریم منم بالکل یې منم علي نه منم نارې حیدري څه څومره ناست یو نارې حیدري لاندې کمنټ کې علي ولیکه څه زړه یې وچوي همدغه شرک خو دې ښکاره کوم خو مسلمانانو ته مې ښکاره کړې ده کنه اوس غوږ شه سورة الاحزاب هر ټیم باندې هر دم باندې علي
خو صحیح ده هغه خو د تا شرک ده د تا عقیده همداسې د کفر او د شرک ده هغه خو چې زه نه راګرځوم زه مسلمانانو ته دا ثابتومه چې کاشکې تاسې ابراهیم علیه السلام منلی وای کاشکې مو منلی وای کاشکې د ابراهیم علیه السلام توحید مو منلی ما وای منلی دی کاشکې مو د ابراهیم علیه السلام ما منلی دی تا نه دی منلی داسې ایمان راوړی وای وګسه راځه سورة الاحزاب راواخله چې اوس دا د تا مدد له قرآنه درته ثابت کړم چې الله وایي چې دا ناروا او حرام او جایز نه ده بس راواخله سورة الاحزاب روایډ آوازه زر شوی که کوه. خلکو ته یې شو کا شوی که خلکو ته شوی که څه ته اوس ووایې څه ابراهیم کا پیر دی یا شیعه صحیح په حق باندې روان دي الحمدلله الحمدلله څه کله اسلام باندې دغه راغلی شیعه بچ کړی دی اسلام تا غوندې مورته مکان مکه ښځې مورته نه دي پیش کړي قسم دې